یو پښتون و یو پنجابی و د دواړو دوستانه وه د پښتون وی ډېر هوښیار و ډوډۍ ته ناست و ورته ویل چې ستا پلار په څه مړ وی هغه ورته قیصه را شروع کړه چې مړه دړ پې راغی او بیا هم چې کوم دی هسپتال ته ویوړو بیا هم ورله علاج شروع کو مړه چې قیسې ختموله که نه بس هغه ته لوښي پاک کړي دی پوه شو خو ډېر ناوخته زمونږ پښتانه هم پوه شي خو چې دا زنه ورله وتړي اوس نه پوهېږي پوهېږي په خبره ده ورله ډوډۍ وکړه سبا ورته ده ووایي چې ستا پلار په څه مړ و هغه ورته وی مړه وی دړ پې راغی او مړ شو بس ډوډۍ خوره ما ته چا وویل وی دوستي څه ته وایي نو ما ورته وی ما وی دوستي دې ته وایي که نه چې ستا دوست ستا رور تا سره پخوا کې ناست دی که نه او دی خبرې هم نه کوي بس خاموش ناست دی که نه خو ته په دې خپل زړه کې خوشحاله یې او مطمئن یې چې بس دی ما سره ناست دی چې د هغه په کېناستو ته تنګېږې نه او زړه دې خوشحاله کېږي نو دې ته دوستي وایي او بیا دال وو سین ته دیانتدار وفادار سچا تابعدار نو بیا په دې څلورو فارمولو یې چک کا وی ګوره چې دیانتدار دی وفادار دی دروغ خو نه وایي که نه سچا او تی تابعدار دی چې د شپې په 2 بجې درته ټلیفون وکړي او ته ټلیفون اوچت نه کړې او تا ته میسیج وکړي چې هلکه پلار مې سخت دی ایمرجنسي ده او تا سره ګاډی در سره دی او بل څوک نمبر هم نه اوچتوي دړ پې راغلی دی د زړه مسله ده تکلیف دی ما ته ضرورت دی زر ګاډی راوباسه چې دا والد صاحب مې اسپتال له ورسو که نمبر یې در پسې بیزي که او تا سره په دغه شپه باندې منډه ونه واله نو دې ته تابعدار वफा करोगे वफा करेंगे जफा करोगे जफा करेंगे हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे मीना मस्ती غواړي مستی نشته ده مستی هستی غواړي هستی نشته ده او قافلې بیا په رستو رستو چاته ګورې زمونږ نه نور خلک ورستی نشته ده نن ضرورت دی چې مسلمانان یو شي نن ضرورت دی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون نن ضرورت دی چې میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کوله ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو میلمه به یې مړولو نن ضرورت دی چې هغه ماحول رحماء بینهم والا وجود ته راشي نن ضرورت دی چې د یو چیلي سر به په 2 کورونو به یې ګرځاو من کشته دوی له ورکوي من کشته دوی له ورکوي واپس به هم هغې کور ته راغی رحماء بینهم والا ماحول دې ته وی نن ضرورت دی چې د جهاد په میدان کې تږي مړه شو بل ملګري له به یې اوبه ورکولې بل به بل ته اوبه ورکولې موږ ته इंसानियत खोदा ले मंगते जिंदगी खोदा ले अपने लिए जीते हो औरों के लिए जीना सीख फूलों पे चलने वाले जरा कांटों पे चलना सीख